بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. امین. زما عزتمندو 15 منټه به دستاسو په دې وظیفه باندې لګي، داسې عظیم الشان وظیفه او داسې طاقتور عمل چې ان شاء الله تعالی په دې رمضان المبارک کې به دی الله جل شانه هر هغه ناممکنه حاجات پوره کی چې دستا په تصور او دستا په وهم او ګمان کې به هم نوي. نسلونه به الله جل شانه د محتاجین اوساتی، داسې مرادونه او داسې حاجات به الله جل شانه پوره کی چې ته داسې نا امید شوی چې یاره زما د حاجات نه پوره کیږي، دا کار می نه کیږي. ان شاء الله تعالی پورا توجه دیان سره او د الله جل شانه په ذات باندې کامل برواسه سره دا عمل وکړي. صرف 15 منټه عمل دی، خو لیکن ژوند به الله جل شانه بدل کی. ډیر آسان او ډیر قیمتي عمل دی، لہذا چې دا در نزای نشي دا عمل تاسو خامخا وکړي. زما عزتمندو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. پاول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی و، دا چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازه راکړې ده. دین علاوه زما عزتمندو که چرستاسو تعویذونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو زما د حوصله افزایی د پاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یا د دې پشانت نور خل الفاظ تاسو لیکئ د د پاره چې ماته حوصله افزایی ملاويږي او نو ډېر خل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو که چېرې تاسو دا خاص او عظیم الشان وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ. ما زمونږه هغه رونه او خويند چې د هغوی یو حاجت ته او هغوی دا غني چې دا حاجت زمونږه نه پوره کیږي، مالی مشکلاتو کې مبتلا وي او روپے پسې ترسيږي، هم نن دا عمل شروع کوي او دا عمل زما عزتمندو تاسو د مازیګر موز نه پسو کوي ان شاء الله تعالی. او ورځو کې دننه بدستا سو حاجت چې ناممکنه حاجت وي، سمورات د خواهش ته کریم رب درته ضرور پوره کوي. بے پناه مال او دولت به رب کائنات در نصیب کی. او دا دومره آسان عمل او دومره آسان وظیفه ده چې دا صرف په دریو الفاظو باندې مشتمل ده او په یو سکند کې یو پیر تاسو دا درې وړه الفاظ ویل شي. دا دومره آسان وظیفه ده او ورځ لګاتار د خپل معمول جوړ کې او کچره تاسو غواړئ نو ورځونه سیوای هم جاری ساتلی شي. لہذا زما عزتمندو دا عمل به تاسو د مازیګر او د ماخام مسترمنځ کوي ان شاء الله تعالی. ژوند به الله جل شانه بدل کی. محترم او دومره لږ وخت په دې باندې لګي چې کله تاسو د مازیګر مز جمعات کې وکړئ، یعنی مسجد کې وکړئ او کور ته راسئ، نو په دغه ټیم کې به هم تاسو دا عمل مکمل کړی وي. کور ته تاسو په لار باندې روان یې نو دا عمل تاسو جاری وساتئ. مطلب دا دی چې د دې لپاره ناسته ضروری نه ده او کچره تاسو د مازیګر مز نه پس په یو ځای باندې کېناستئ او مکمل توجه دیان سره تاسو د وظیفه وکړه نو ډیره زیاته بهتره وي. دغه رنګ زنانه په خپل کورونو کې هم کولی شي خپل کار سره د وظیفه جاری ساتي. زما عزتمندو د دې وظیفه فائدہ دا چې دا خبره به دستاسو نه هیر کړی شي چې یاره زما جیب خالی ده، زما بټوه خالی ده او دستاسو په تصور کې به هم ناراضي چې ما سره دا مال او دولت
کم دی زما حاجات نه پوره کیږي ان شاء الله تعالی هر سب الله جل شانه در عطا کی چې دستازو په تصور کې به هم نوي به حساب به الله جل شانه در عطا کی. او زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ که چېرې ستاسو ضروري حاجت نوي نو یو 10 منټه بس په خپل ځای باندې خاموشه کینئ. کله چې مو د مازدیګر لمونځ وکړو نو یو 10 منټه بس تاسو کینئ او د خبرو وغیره نه خپل ځان وساتئ او دغه دوران کې تاسو دا وظیفه جاری وساتئ. لہذا زما عزتمندو دا وظیفه به تاسو ورځې مکمل جاری ساتئ ان شاء الله تعالی. چې کوم د ستاسو ناممکنه حاجت ته ناممکنه مراد ده مالی مشکلات تی یا سبل څه پریشانی ده د کاروبار د روزګار حواله سره یا د چا اولاد نوي نو د الله جل شانه نه ډیر په منت او زارې سره دعاګانې وغواړئ. د رمضان المبارک برکت ول شپې او ورځې دي کریم رب د خپل بندګانو دعاګانې نه رد کوي بلکې قبلې یې. لہذا زما عزتمندو چې د ستاسو په دعاګانو کې څومره اخلاص وي کریم رب به د ستاسو دعاګانو درجه ها هومره سیوا کوي. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار تاسو د دې وظیفې وورئ. طریقې دادا چې کله تاسو د مازدیګر لمونځ وکړو نو په خپل ځای باندې به تاسو کینئ یا تاسو کور ته ځئ یا څه کاروبار کوئ یا زنانه کور کې کار کوي اخلی پخلی کوي نو هغې دوران کې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. دا ټولو نه مخکې به زما عزتمند او 3 پیرې تاسو درود شریف ووایئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي ووایئ. د دې نه پس به دا 2 الفاظ دي استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم. دا به 500 مرتبه 1500 پیرې تاسو ووایئ. په اخره کې بیا تاسو 3 پیرې درود شریف ووایئ او بیا به د دعا د پاره لاس پورته کې ستاسو چې سم مسائل دي څه حاجت دي د هغې د حل کولو دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ. ان شاء الله تعالی ضرور به ضرور به الله جل شانه ستاسو د تمام حاجات پوره کوي. لہذا زما عزتمندو دا عمل به تاسو د مازدیګر لمونځ او د ماښام لمونځ ترمنځ روزانه به 2 ورځو پورې جاری ساتئ ان شاء الله تعالی. د دې په برکت سره به الله جل شانه ستاسو تمام حاجات خواهشات او مرادونه ترسره کی او هر قسم پریشانی د رزق تنگسیا دا به الله جل شانه د ستاسو ختم کی. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډېره زیاته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.